سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو په افغانستان کې د کوین بیس اکاونټ جوړ کړو، او همدارنګه موږ څنګه کولی شو کوین بیس څخه پیسې وباسو، او موږ څنګه کولی شو کوین بیس ته پیسې له نورو اپلیکیشنونو څخه چې کوم کې موږ ګټلې راولېږو، او همدارنګه کوین بیس کې کومې کریپټو کرنسیګانې موږ ایکسچینج کولو یا هم تبادله کولی سو. نو همدا موضوع د ملګرو د کوین بیس په اړه مې ته ویډیو چمتو کړی، په دې کې به مکمل معلومات درکړم. ملګرو دا ویډیو شاید یو څه غټه چې 10 دقیقو ته ورسېږي، خیر تاسو به زړه نه تنګوئ، په دې کې تاسو ته معلومات مکمل ډول درکوم. لومړی ملګرو موږ کوین بیس اکاونټ څنګه جوړولی سو. کوین بیس اکاونټ جوړولو لپاره هېڅ شي ته هم ضرورت نشته، یوازې یو ساده ایمیل ته ضرورت است. تاسو باید په خپل موبایل کې ایمیل ولرئ، بیا کولی شئ کوین بیس اکاونټ جوړ کړو. دوهمه خبر دا ده څنګه کولی شو کوین بیس ته پیسې راولېږو. نو دا ملګرو مختلفې پالیسي د هر اپلیکیشن کې چې تاسو کار کوئ، که هغه چېرته د کوین بیس ته ویډرا کولو اپشن ولري، بیا تاسو کولی شئ کوین بیس ته پیسې راولېږئ. دریمه خبر دا ده ملګرو کوین بیس ته ولې موږ باید پیسې راولېږو. ځکه ملګرو زیاتره اپلیکیشنونه چې موږ آنلاین کاروبار پکې کوو یا هم ویب سایټونه آنلاین کاروبار پکې کوو، هغه کې موږ کار کوو، نو کوم نورې وایلټ چې دي هغه ته چې کله پیسې ولېږو، له هغې نه بیرته ځان ته بانک له لارې یا هم ټاپ ټو موبایل ته یې رالیږو، نو هغه موږ څخه زیات فیس کټ کوي. نو دا کوین بیس چې کوم ده ملګرو، دا موږ څخه ډېر کم فیس اخلي، یعنې په سنټونو باندې موږ څخه پیس اخلي. او نور کوم اپلیکیشنونه چې دي ملګرو، هغه اپلیکیشنونه چې دي هغې ته موږ ویډرا وکړو، هغې څخه بیا خپل بانک یا هم موبایل ته لیږو، نو هغه څنګه ډېر زیات فیس موږ څخه اخلي، $10 $11 موږ څخه فیس اخلي. نو دا کوین بیس ډېر بهترین او وایلټ، نو تاسو خامخا کوین بیس څخه استفاده وکړئ. ملګرو کوین بیس څخه ما خپل سیم کارت ته پیسې رالیږلي دي، هغه له اوسه پورې ما ته نه ده رسېدلي، ځکه دا کوین بیس یو څه وخت مشکل ده، عمومي نه ده، خاص د افغانستان لپاره، ځکه زموږ د هېواد حالات څنګه دي ملګرو تاسو ته ښه پام ده، خراب دي، همدې خاطر دا مشکل ده. نو که هر کله پیسې ما ته راورسېدلې سیم کارت ته، نو زه به تاسو ته په هغې باره کې هم یو ویډیو جوړه کړم، نو چې موږ څنګه کولی شو کوین بیس ته سیم کارت ته پیسې ولېږو. خو په نن ویډیو کې د کوین بیس جوړول درته ښیم، او کوین بیس کې کوم کریپټو کرنسیګانې دي هغه درته ښیم. همدارنګه د کوین بیس د اکاونټ د اپلیکیشن ډاونلوډ کولو طریقه درته ښیم. نو هیله چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو سکیپ نه کوئ. نو ویډیو شروع کولو څخه ملګرو مخکې تاسو ته لومړی د کوین بیس کوم کریپټو کرنسیګانې چې ایکسچینج کولی شو پکې هغه درته ښیم. نو ویډیو شروع کولو څخه مخکې تاسو په خورا درنه یو هیله کوم که تر اوسه پورې هم ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، او غواړئ چې معلوماتي ویډیوګانې ټیکنالوژي باره کې وکړو، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل آیکن ووهئ، ویډیو سره لایک کړئ، او ویډیو مخ ته له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو اوس ورځو د کوین بیس کوم کریپټو کرنسیګانې دي ایکسچینج کېږي، هغه په ګډه سره ګورو، بیا له هغې نه وروسته ډایرکټ ورځو د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو. نو له موږ سره اوسېږئ. ملګرو بیا هم ټول ته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې ټول به تر روغ او جوړ یې. ملګرو د کوین بیس په اړه خو مو لومړني سر کې معلومات وکړل چې کوین بیس څه کار کوي او څنګه کومې کرنسیانې ورپورې اړه لري. نو اوس د کوین بیس اکاونټ جوړول درته ښیم. ملګرو دا کوین بیس د اپلیکیشن د څه ده باید تاسو را ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کولو طریقه یې د ویډیو په اخر کې درته ښیم. فکر کوم دا کوین بیس زموږ په هېواد کې په پلی سټور کې انیبل نه ده، چې دا ډسیبل د پلی سټور نه یې نشو ډاونلوډ کولی، خو انشاءالله ډاونلوډ کولو طریقه یې هم درته ښیم. نو مخکې له هغې نه ملګرو تاسو باید راسئ خپل کوین بیس اکاونټ جوړولو لپاره ګوګل کروم ته راسئ. چې دا ګوګل کروم چې ده، دا ګوګل کروم به راخلاص کړئ. ګوګل کروم سره راخلاص کړو نو تاسو به دلته به راسئ سرچ چې په دغه سرچ کې به تاسو ولیکئ کوین بیس.
کوین بخښنه غواړم دا به ملګرو سرچ کوي ملګرو چې کوین بیس مو سرچ کړئ نو داسې یو صفحه به تاسو ته راوړي صحیح ده کله چې داسې صفحه تاسو ته ملګرو راواوښتل نو تاسو به راسئ په دغه درې ډاټه چې کوم دي ملګرو په دغه درې ډاټه به یو کلیک واخلئ دلته لیکلي لاندې ملګرو ساین ان نو په دغه ساین ان باندې بیا تاسو کلیک واخلئ نو ساین ان چې ووهلو ملګرو داسې صفحه به موږ ته راشي نو دلته صفحه چې تاسو راغله لیکلي دا درې ډاټه دي بیا به په دې درې ډاټو کلیک واخلئ درې ډاټ چې واخلو دلته لیکلی ساین ان او ساین اپ دا ور به ساین ان نه وهئ دا ور به ساین اپ باندې کلیک واخلو زه دلته ساین اپ وهمه نو کله مو ساین اپ ووهو نو داسې خانه تاسو ته دا به تاسو ټوله مکمله ډکوئ نوم به ورکوئ تخلص ایمیل دلته به پاسورډ ورکړئ او دا خانه به ډکه کړئ زه به دا اوس ډکه کړم بیا به تاسو ته تشریح کړمه نو ملګرو کله مو چې دا خانه پورې وکړئ نو ما خپل نوم ورکړی بیا مې تخلص ورکړ بیا مې جیمیل ورکړ لاندې مو پاسورډ ورکړو ملګرو پاسورډ به ورکوئ تر څو دا خانه دا کوم لوډینګ علامه چې ده مونږ دا پوره نه وي رسېدلې تر څو به تاسې دا پاسورډ پکې وهئ تر څو دا څنګه شو غټ پاسورډ ته مو ورکړه دا خپله ډکېږي بیا تاسو دغه پاسورډ مني نو هغې نه به مخکې ملګرو تاسو راسئ دا درې ډاټ ته صحیح درې ډاټ باندې مو کلیک وکړئ دا څنګه کړو ډیسکټاپ سایټ ته واړوو نو دلته به لیکلي ډیسکټاپ سایټ و چېرته لیکلي څه شو دلته لیکلي ډیسکټاپ سایټ نو په دغه ډیسکټاپ سایټ به کلیک واخلئ دا به څنګه کوي ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ بښنه غواړم دا بېرته پاک شو زه به دا بیا له سره زر زر ډکمه نو ملګرو کله مو چې دا خانه ټیک مارک کړه او ډکه مو کړله ملګرو دا ګریډ اکاونټ باندې به کلیک واخلئ نو ګریډ اکاونټ وهو یوه شېبه ورته انتظار کوو نو لږ انتظار کېږو تر څو دا ګریډ اکاونټ کار وکړي دا هلته ملګرو دا صفحه موږ ته راوړي بښنه غواړو زموږ انټرنیټ یو څه کمزوری ده دا لوډینګ روان ده دا صفحه به ملګرو موږ ته راوړئ نو دغه وخت کې زموږ جیمیل ته یو میسج راغلی هغه میسج باید تاسو کنفرم کړئ دا کوم جیمیل تاسو په دغه ځای کې اډ کړی دی ملګرو نو دغه جیمیل ته میسج ورځي نو هغه میسج باید تاسو کنفرم کړئ اوس راسمه جیمیل ته را خلاصون چې یا ماته میسج راغلی او که نه نو دا د کوین بیس ملګرو ماته لیکلي پلیز ویریفای یور ایمیل ادرس نو زه دغه ځای باندې کلیک کوم او دلته لیکلي دي ویریفای ایمیل ادرس نو په دا ویریفای ایمیل ادرس باندې کلیک اخلم تر څو زموږ ایمیل ورپکې ویریفای سي نو دا د ملګرو تاسو دلته وایي خپل موبایل شمیره داخل کړئ نو دلته کنټري به افغانستان سلیکټ شوی ده تیار دلته به شماره ورته انتخاب کړئ زه به شماره ولیکم پکې 0.50 نو بیا به دلته سند کوډ باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ موبایل ته شپږ عددي کوډ راسي نو انتظار کوو تر څو زموږ شمارې ته شپږ عدده کوډ راسي او دلته پکې کنفرم کوم نو دغه د کوډ ملګرو راغی 88 نو کله چې کوډ راغی نو دلته لیکلی سبمیټ نو په دغه سبمیټ به کلیک واخلو زموږ پایپال به انشاءالله څنګه وي بښنې سره کوین بیس به جوړ شي دا سبمیټ روان ده ملګرو لږ ورته انتظار کېږو تر څو څنګه چې دا سبمیټ یې خلاص شي نو ملګرو کله مو چې کوډ کې ووهو نو څنګه به شي زموږ ته به داسې صفحه راکړي تاسو لیکلي سکیپ فور ناو نو باندې به کلیک واخلئ نو زموږ کوم کوین بیس اکاونټ چې دا به په مکمله توګه جوړ شي نو اوس دا د ملګرو زموږ دا کوین بیس اکاونټ ده نو اوس به دا موږ څنګه کولی شو په اپلیکیشن کې راخلاص کړو نو لږ انتظار کوو ملګرو دا څنګه شو زموږ کوین بیس اکاونټ ده نو څنګه کولی شو دا په اپلیکیشن کې راخلاص کړو ملګرو
اپلیکیشن کې را خلاصولو لپاره به تاسو راسئ خپل اپلیکیشن ته. کوم کوین بیس اپلیکیشن مو سره ډاونلوډ کړی ده، هماره ډاونلوډ کړی ده کوین بیس. نو په دې یو کلیک اخلم. لږ ورته انتظار کېږو ملګرو تر څو خپله صفحه ماته را خلاصه کړي. نو ته لیکلي ګیټ سټارټډ، نو په دې ګیټ سټارټډ باندې به کلیک واخلو. بخښنه غواړم ملګرو، هلته د ساین ان باندې کلیک واخیستئ ملګرو، هلته زه اشتباه شوم. نو تاسې ساین ان باندې کلیک واخلئ. کله مو ساین ان وهو نو دلته به هماغه جیمیل ورکړئ کوم جیمیل چې تاسو پکې ویریفای کړئ د ملګرو. زه به هماغه جیمیل دلته پکې ولیکم. نو دلته به پاسورد ورکړئ، کوم پاسورد چې تاسو ملګرو هلته پکې ورکړئ. نو دا مو چې کله ورکړو نو ملګرو ته لیکلي ساین ان، نو په دغه ساین ان به کلیک واخلو. یوه شېبه به انتظار وکړو تر څو زموږ جیمیل خلاص شي. سمثینګ وارنینګ، فکر کوم ملګرو پاسورد کوم ځای کې غلطي ده، زه به دا پاسورد یو وارې وګورم. ملګرو کله مو چې پاسورد پکې وایي نو ستاسو شمارې ته بیا یو میسج راځي 6 عدده کوډ. هغه 6 عدده کوډ بیا تاسو بیا دلته پکې ووهئ. ماته بیا میسج راکړه 542 او 38 542 دا به څنګه کوي سبمیټ باندې کلیک وکړئ او دا به څنګه شي سبمیټ شي او تاسو کوین بیس اکاونټ به په خپل موبایل کې را خلاص شي. په همدغه طریقه موږ کولی شو کوین بیس اکاونټ جوړ کړو، ویریفای کوین بیس اکاونټ، او دې څخه ملګرو پیسې سره کوم ویستل کېږي. د پیسو ویستلو طریقه همدارنګه د پیسو رالیږلو نور طریقه یې راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته انشاءالله ښیم. ما ملګرو کوین بیس نه پیسې رالیږلي دي خو له اوسه نه دي رارسېدلي ځکه یو څه مشکلات دي. همدې خاطره د خپله د کوین بیس هغه څه کله حل شي هغه پیسې به ما ته راورسېږي او راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو خو د پیسو راویستلو ثبوتونه هم انشاءالله وښیم. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي او شی مو ورته زده کړئ. تر بیا پورې چې دا څخه خوندور معلومات ته ویډیو ته سمه ده کوم پلو یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسېږئ.